ما پتا پسې تابانه کړي ډېرې شوګیرې دي. سید سکرټري صاحب یو خبره وکړه جي دا دغه ځای چې کومه میله جوړه شوې ده خان دلته زه مداریتوب شروع کوم دلته راشئ اول دا دغه ځای چې کوم مداریتوب شروع شوی خانه مهرباني وکړئ دا خلک نن دلته کې راغلي تاسو له پروګرام نه تاسو مهرباني وکړئ چې دې خوا راشئ نه دا نورو د بوډاګان کړی چې دی یو زلمی دی وختي یو قاري صاحب په دې بریتو پورې یو دوه درې شعرونه ووایي نو بهرحال زه وایم چې په دې وخت باندې یو دوه درې شعرونه ذهن له راغلو د مشرانو په اجازه سره چې دلته یو قاري لیونی شوی دی دلته یو قاري لیونی شوی دی هر ښکلی چیچي لیونی شوی دی دلته یو قاري لیونی شوی دی او هر ښکلی چیچي لیونی شوی دی او خدای خبر چې بریتو ته بد ولې وایي خدای خبر چې بریتو ته بد ولې وایي ای عجزه ګوره تو صوفي لیونی شوی دی یو زوړ کلام به ستاسو سره شریکوم د مشرانو په اجازه سره ناست صاحب ګیر چاپیر رانه تیارې دي ګیر چاپیر رانه تیارې دي د سبا سترګې ړندې دي ګیر چاپیر رانه تیارې دي د سبا سترګې ړندې دي او ګران صاحب دا چې تل کډه په سر یم دا چې تل کډه په سر یم کړي یار راته خیري دي او د زړه کور مې خوشی پروت دی د زړه کور مې خوشی پروت دی د یادونو ډیوې مړې دي او چې مې ته په خوا کې نه یې چې مې ته په خوا کې نه یې د بیلتون میرات شپې دي او محبت رانه جانانا ګلدا محبت رانه جانانا په پاکۍ یستې بڼې دي او راشه زړه مې د کتو دی راشه زړه مې د کتو دی خښې شوي پیچړې دي او دا یو شعر تابان ته ډالی دی چې ما پتا پسې تابانه ما پتا پسې تابانه کړي ډېرې شوګیرې دي ما پتا پسې تابانه کړي ډېرې شوګیرې دي او د ځوانۍ ورځې عاجزه ما پتا پسې تابانه دا دی جی ما ته پکې رقیبې ځکه ما پتا پسې تابانه او کړي ډېرې شوګیرې دي د ځوانۍ ورځې عاجزه څه ترخې دي او څه خوږې دي یو ملګري راته ووایي چې مشره ته اوس کته ناست وې اوس بره شوې نو ما ورته ویې ښکليه زما خو نوم عجز دی او عجز همیشه کشرانو له په زړه کې زیږی ورکوي دا خو لا په کرسۍ وه زلمی راغلی و ما ځکه د خپلې قربانۍ او زیږي او نور ملګرو دپاره قرباني ورکړه نو په خپله خوښه باندې لاندې ناست یو جهان مننه